د لوی او بښونکي خدای په نامه درېدونکو السلام علیکم. خوږو ماشومانو هیله روغ جوړ اوسئ، ګرمې جامې واغوندئ، یخ هم ونیسي. موږ سره الیاس جان میلمه دی. ښه راغلاست خپرونې ته. تاسو ته سلامونه کوم. تاسو لیدونکو ته نوم الیاس دی. ښه الیاس جان مدرسې ته ځي؟ هو بلې. خپرونې ته یې څه راوړي؟ انګلیسي جملې، ریاضي، تعریف. نور چې راوړي؟ نور مې قرآن کریم. ښه ماشاءالله. ته ماته څه موږ ته یې پیل کړي؟ هو بلې. اول موږ ته تلاوت کوي؟ هو بلې. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ماشاءالله څنګه ښه روان دي ویلې. اوس غواړې چې موږ ته انګلیسي جملې ووایي؟ هو بلې. کنورسیشن درته تاسو ته وایم. What is your name? My name is Ilyas. What is your father name? My father name is Ahmed. What is your job? My job is school student. What is your hobby? My hobby is playing cricket. What is your religion? My religion is Islam. What is your sect? I am Sunni. ماشاءالله ډېره مننه. څنګه ښه ښایسته روان دي ویلې. دا چېرته یې زده کړي؟ کورس کې. ښه کورس ته ځې؟ ماشاءالله. هو بلې. ښه اوس ډېر درسونه وایي کاکا؟ ډېر. کوم درسونه وایي؟ ریاضي، قرآن کریم، انګلیسي. ښه ته اوس موږ ته د ریاضي تعریف ووایه. ښه بلې. جمع در لغت یک جا کردن را گویند و در اصطلاح اشیاء جنس را جمع را گویند. تعریف منفی در لغت کم کردن را گویند و در اصطلاح اشیاء جنس را منفی گویند. تعریف ریاضی از کلمه ریاضیات گرفته شده که با معنای کوشش کردن و تلاش کردن است. آفرین. څنګه ښه ښایسته روان دي ویلې. تا چا علاقه در سره را پیدا کړه انګلیسي درس؟ مور و پلار مې او خور مې، مشره خور مې. آفرین. څنګه ښه ښایسته دي ویلې. خپل درسو کوشش کوي؟ هو بلې. غواړې په آینده کې څه شې؟ د برق انجینر. ښه ماشاءالله ډېر ښه. الله تعالی دې په برکت کې الله تعالی دې د خپل برکت کې الله تعالی دې خپل هیلو ته ورسوه. خیر مننه. خیر اوسې. تاسو موږ ته خپل په برنامه کې دې وخت راکړه تاسو ته د خپل درس وړاندې کړم. ښه ماشاءالله. مکتب ته ځې؟ نه. ښه مدرسې ته ځې؟ هو بلې. درېدونکو اوس زه به تاسو نه یو څو دیني پوښتنې وکړم. مهرباني. په مسلمان باندې څو وخته لمونځ فرض دی؟ 5 وخته. کوم؟ سهار، ماسپښین، غرمه، سهار، ماسپښین، ماښام، مازدیګر، ماښام، ماخوستن. سهار، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماخوستن. ښه ډېر ښه ماشاءالله. اسلام څو بناوې لري؟ 5 بناوې لري. کوم؟ دا موږ ته نه دي راکړي. موږ د چا بندګان یاستو؟ موږ د الله پاک.
د چا امتیان یاستو؟ محمد رسول الله. مذهب د چا یې؟ حنیف امام اعظم صاحب. په ملت د چا یې؟ ابراهیم خلیل الله. آسماني کتابونه څو دانې دي؟ 4 دانې. کوم؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک. قرآن کریم د چا کتاب دی؟ د الله پاک. موږ د چا امتی یو؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. آفرین، ماشاءالله، څنګه ښایسته دې ویلې. الیاس جانه چا علاقه در سره راسره څه دیني پوښتنې دیني درسونه در سره وو؟ کورنۍ مې. ماشومانو ته څه پیغام لري؟ ماشومانو ته مې دا پیغام دی چې مور پلار احترام وکړي، د درسونه ووایي، د خپل زده کړې ته پام وکړي. ډېره مننه تاسو ته. درېدونکو دغه زموږ نننۍ برنامه تر بلې برنامې پورې د خدای په امان. السلام علیکم.